دروازه خانه دروازه وای د وټو خط خلاصي دا کار دي چې د وټو خط خلاصي سکي وي د خبر په کوس کې د دې خاطر د اخلاص کې د وټو خط علامه نه غن چې د اخلاصي څه خبره خانه زه خبره خونه خانه البته ماته کلیه والا وای مور نه خلاصي تخپل خو چې راړو بیا تاسو ته کار نه بل غوډه څه کار نه لري وای وای کار نه لري نو ما خیال ته جاسوس محسوس یم یا نه جاسوس محسوس نش پاسپورت ته مننه بیا ته پر پاسپورت څنګه وړي پر دروازه ته څنګه وړي خانه زه خو له ما سره مې شي مجید کار نه لري اشه خپل ځان خه مخسه د ولس غم نه اخسته خانه د ولس غم اخسته نو بیا ولې وای بیا شرم هغه غم نه مخته بیا شرم نه سره کې بیا اخسته ول دا زار څه دا ګرد مخلوق آزار در پدار دی پر لته وادي اشه د وټو ولا په بارک سره نه من د خو په کوڅ کې دغه نه سم ته نه منم یا دروازه نه من پاسپورت ولا مې نه غم غلغله چی خلک مې د پیادرو خلک غلغله چی پاسپورت لري برا ذکر او شناخت کار کار د دې د خو په کوڅ کې دغه ورکم یې غیرت خلک ستا شری چې د دې په کونه لاړ د جوبته دار کم راکړ دار کم چا خو کتل دار کم دا چا ورچول مې حکومت ولا پیسې دار کم راچولې د مینه وغه حکومت سره تم ټاچ نیمه پیسې حکومت تورکه یا خان ګرانو کتونکو امکه سره ناست د امکه خون مور د شار یو بدمعشه ده امکه په دغه مسالتي کمیټې چې کوم سامان غلي تاته یو پرچی مرچی رسیدل ماته و پرچی را ورسېدل مرکز سره ماته و پرچی را ورسېدل ماته وای زه تاسو شل زر پیډ کوم شان کوم د مشران ویل غا ولا کې شرکه ما په نادراج ویل ماته لاس کې دوه وړول وسره براو درې سره ورجو هغه خرابي ویل دا چا د خرابي او په نادراج بار ما ستاره خور کس وغایم په پرلط کې 15 لکه چولې سي د دې سره واپس 15 نه دي 14 کروڑ دي 15 لکه دي 14 کروڑ ټول دي د په خپل چې زلمه د شخص ماته غمسلا وای مې مرزه خو اندرسته وای پاسپورت منم مال وځه مینه دغه پاسپورت منه کنه من د خپل پاس کې دغه ولی په مشت ولی شي نه راکی سات په مینه دغ بوز ما ته وای مکی چا ها اخذ ما یار دی ما غته ما کیمرمن دي ما خو خانه ما د اندور زیدی نو تاسو کنزل خور کې څه کوي مینه کې دغه ما مش کنزل شه نور بل چاته دا شار چې خراب کړی دی دې ته یاد کا د شار خراب کېدون ولا د خپل کو د خپل خراب کړه دې ته بای کړه دغه خلاص کړه دارونه خلاص دې امکی پروا نه کی دا اندازې ته تاول ورا ماته دې باندې ستا کې زخ بده نه ولا یا خانه دغه پورته کې دی ما سره ني ما ونه تر مرکز راخشه برته بس باش کنزل یا یعنی شه ولا قدرت سو شه اما مسالتي کمیټي ولا ته وانه دا پر کیمرا ورته ماته سامان راکې یا ما ته وکړه په غلی کلی چې راکې د خپل څه ده کلی سامان مو ما ایجنټ اما کچې ده کلی ایجنټ ده یا نه ما تر معلومي نه ایجنټ په خدای ایجنټ یا نه ایجنټ اته ولي هلا اذن تاسو هغه غوډه خو د پلار سره چې ورغله شه ته اسلام پټ وای پاسپورت هم منی ها زموږ خلک د لوژې مري نو په مینم دغه منډم نو خلاص کنه ما کته چې انا زنه چټ ما اچارو ګاډي واړه برا ماته 1500 راکې 1500 ما حکومت ورکړ شه ازر سید نور خوشایه ته بیا تم راستادي بیا به مرستادي پرچی غم مخور د خیر شکنځل خو بیا نه راته نه مرکه ته